د نبی علیه الصلاة والسلام آخري ارمان او د خپل امت سره مینه. په یو روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام د وفات پر وخت حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته وویل له ما نه وروسته به زما د امت لپاره څوک وي؟ الله تعالی حضرت جبرائیل امین ته وحی ولیږه چې زما حبیب محمد صلی الله علیه وسلم ته زیری ورکړه چې زه به هغه د امت په باره کې خفه نه کړم، او د دې خبرې زیری هم ورکړه چې کله خلک د محشر په ورځ پاسول کیږي له ټولو نه مخکې به هغه پاسول کیږي. کله چې ټول خلک راجمع کړی شي نو زما حبیب به د هغو سردار وي. جنت به تر هغه وخته پورې په نور امتونو حرام وي تر څو چې د محمد صلی الله علیه وسلم امت پکې نه وي داخل شوی. د دغې زیرې په اورېدو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اوس زما سترګې یخې شولې. کتاب مکاشفة القلوب صفحه نمبر 514.